د کابل په ابتدایي محکمه کې د مراجعینو لپاره د اسانتیا رامنځته کولو په موخه معلوماتي غرفې او معیاري انتظار خونې جوړې شوې. د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په هدایت د سترې محکمې اداري معاونیت تر چتر لاندې مالي او اداري عمومي ریاست د ابتدایي محکمې د مراجعینو لپاره د اسانتیا او معلوماتو رامنځته کولو په موخه د هر زون او ریاست اړوند یوه غرفه جوړه او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه غرفو او انتظار خونو د پرانستي په موخه جوړه شوې غونډه کې د سترې محکمې اداري معاون محترم شیخ عبدالمالک حقانی، د سترې محکمې د دارالافتاء عمومي رئیس محترم شیخ عزیز الله مظهری، د کابل د مرافعه محکمې د جزای دیوان رئیس محترم مولوي عزیز الله حیدری، د سترې محکمې مالي او اداري عمومي رئیس محترم مولوي کریم الله زاهد، د سترې محکمې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس محترم مولوي عبدالرحیم راشد، د سترې محکمې مالي رئیس محترم لا محمود، د کابل ولایت د څلورو زونونو رئیس صاحبانو او د ابتدایي محکمې قضایي غړو او مراجعینو ګډون درلود. غونډه د قرآن کریم د مبارکو آیتونو په تلاوت پیل شوه. ورپسې د سترې محکمې اداري معاون محترم شیخ عبدالمالک حقانی وینا وکړه. د څلورو زونونو د رئیس صاحبانو له کارونو یې خوښي څرګنده کړه او دوی ته یې توصیه وکړه چې له مراجعینو سره نیک سلوک کوئ او قضیو ته پر ټاکلي وخت رسیدنه کوئ. محترم شیخ حقانی صاحب د یادو غرفو او انتظار خونو د جوړېدو موخه مراجعینو ته د اسانتیاو رامنځته کول، اختلاط ختمول او د مراجعینو لخوا نوبت مراعاتول وبلل. د سترې محکمې اداري معاون د زونونو رئیس صاحبانو ته ټینګار وکړ چې په غرفو کې د ناستو مدیرانو د چارو وخت پر وخت څارنه کوي ترڅو د چا حق ضایع نشي او د ټولو مراجعینو چارې د نوبت په اساس ترسره شي. هیله مې دا ده چې د دې مدیرانو چې کوم په دې غرفو کې کښېني د دې به دغه اسلام پر نظارت کوي، داسې نه وي خدای ناخواسته چې د خلکو سره په عریضو کې یا بې نوبتي وشي یا د خلکو طرفداري وشي یا بیا د بعضې عریضې شاته کړه شي، بعضې عریضې مخته شي، تاسې د بنیادي کار مخته بوځئ. وروسته د سترې محکمې د دارالافتاء عمومي رئیس محترم شیخ عزیز الله مظهری خبرې وکړې. وویل دا چې مراجعین له باران، واورې، یخې هوا او نورو مشکلات او سختیو څخه په امن وي، نو په دې اساس اړوند مسؤلینو د یادو غرفو او انتظار خونو د جوړېدو اقدام وکړ. چې څو وجوهات وو چې هغه د دې باعث شو چې دغه تالار جوړ شو، دغه انتظارګاه جوړه شوه. یو خو اختلاط بین الرجال والنساء دا یوه عمده ستونزه وه. د هر دیوان مخې ته، د هر ریاست مخې ته به نارینه او زنانه مراجعین چې وو هغه راځي او نشو کېدلی چې یو طرف ته اجازه ورکړي او بل ته اجازه ورنکړي. او بیا زمونږ او تاسو امنیتي ملګري چې هغوی موظف دي د دې دپاره چې د فساد مخنیوی وکړي، هغوی دپاره هم یو لوی مشکل. ځکه دا مراجعین به خواره واره وو په دې اداراتو، په دې پارکونو کې، په دې چمنونو کې، نو بیا د دوی پسې تعقیب کول او د فساد مخنیوی کول، نو دا هم د موږ د امنیتي ملګرو ته ګران. او درېیمه موضوع چې باران به و، واوره به وه، ګرمي او یخني به وه، دغه مراجعین به بیرون په دې سختو شرایطو کې ولاړ. د سترې محکمې مالي او اداري عمومي رئیس حاجي مولوي کریم الله زاهد وویل د یادو غرفو او انتظار خونو په جوړېدو تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او ټول لګښت یې د سترې محکمې له بودیجې ورکړل شوی دی. د کابل د ابتدایي محکمې د څلورو زونونو مراجعینو د یادو غرفو او انتظار خونو په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او د سترې محکمې له محترم رئیس او قاضي القضات صاحب څخه یې مننه وکړه چې تل یې د مراجعینو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د اړوند محاکمو مسئولینو ته لازمې سپارښتنې کړي دي. کار خوب و کار نیک شد به خاطر سهولت مردم و به خاطر رش و دیگوار هم خوب شد که بدالزا مراجعین اذیت هم میشد، به سر صدا میشد، پشت هر دروازه تعداد زیاد مراجعین استاد بود. این خوب بهتر و خوبتر شد که غرفه برای هر زون، برای هر طبقه و ناس همش جدا جدا شد، انتظار خانه برشان درست شد، تعمیر نو برشان ایجاد شد، کار نیک، کار خوب شد.
د یادونې وړ ده چې په یادو غرفو کې به د اړوند زون او ریاست یو کس ته دنده سپارل کیږي چې د مراجعینو ته د اړتیا وړ معلومات وړاندې او اړوند زون یا ریاست ته یې راهنمایي وکړي.